نن چې موږ ډېر غافله یو د آخرت نه وجه دا ده موږ نه مرګ ویر ده. نبی علیه السلام هغه ختمونکی د خوندو ډېر یادوي. چې د هغه مرګ چې سړی د مرګ په ډار کې وي چې اوس به خدا مرګ را باندې راځي که سبا ته به راځي که څه وخت به راځي بیا په دنیایي خواهشاتو باندې مستغرق کېږي نه غافله کېږي نه. موږ نه خو موږ ویر ده تر سپینې ګیرې مه مرګ ته نه ورپام کېږي او د مرګ نه بعد زندګي خو هغه چاته بیا ور یادېږي چې مرګ ور په یادېږي چې سړي نه مرګ ویر ده د مرګ نه بعد زندګي د قبر به بیا څه ور په یاد شي د آخرت زندګي ته به بیا څه پام شي. نبی حضرت عثمان رضی الله عنه عادت مبارکه دا و چې ایدرې ته به لاړ چې قبرو ته به ودرېدو نو په ژړا به بنا وکړه. دومره به یې وژړل چې ږیره مبارکه به په اوښکو لانده شوه. یوه ورځ چا ورته وویلې د جنت او د دوزخ خبرې کېږي ته دومره نه ژاړې خو قبر ته چې ودرېږې بیا دومره ډېر ژاړې. ده ورته وویلې ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي چې قبر اولنی کور د آخرت ده. که په دغه کې کامیاب شي آینده زندګي دی بیا ډېره اسانه د راحت او د خوشحالۍ ده. خو که په دغه کې ناکام شي د دغه نه بعد زندګي بیا ډېره شدید او سخته ده. او نبی علیه السلام ویلي دي ما هیڅ ځای د ډېر غم او د خوف او د غمونو نه دلدلی مګر هم قبر تر هغه نه ډېر غمجن ده. په دنیا کې که هر څومره تکلیف په سړي راغی د دنیا تر ټولو تکلیفو د ګناهګارو دپاره د عذاب د قبر تکلیف زیات ده. اوس په دغه حدیث مبارک کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویایي چې دا قبر اول ځای د آخرت ته که په دغه کې کامیاب شي وروسته یې کامیاب خو که په دغه کې ناکام شي نو آینده زندګي لیابسې سخته ده. په دغه بعضې علماو څه نیوکه کړې ده د موږ د کمزورۍ د فهم د وجې نه هغه ویلي چې آینده ولې پسې سختېږي خو په مسلمان چې په دنیا کې غمونه مرضونه راځي څه ګناوې به ختمېږي بیا چې د ذلقدن تکلیف په راغی څه ګناوې به ختمېږي بیا چې په قبر کې څه عذابونه په تېرېږي هم ګناوې ختمېږي. نو آخرت ته خو ګناوې پېټې سپکې شوې ولې بیا د آخرت پسې اشد ده. خو لیکن دا هسې توهم ده. ګورئ چې په قبر کې هم نشو پاک د ګناه نه د عذاب د آخرت ته پاتې شو. قبر یوه کنده ده د جهنم نمونه ده د اور توخمونه ورته راځي خو په قیامت کې خو دوزخ ته بعینې په اور کې سوځي. د اور د توخم عذاب ډېر ده که عین د اور نو مابعد اشد نشو چې په دغه کې هم نشو خلاص د قبر په عذاب هم نشو خلاص نو خو خدای نه خواسته الله دې سړی وساتي بیا خو نو په قیامت کې هغه سخت عذاب ته مخامخ کېږي بیا خو عین اور ته ورلوېږي. نو ایدرو ته قبرو ته چې سړی ځي دغه د عبرت لپاره آینده زندګي به کوي. ګورې دا مې اول کور د آخرت ته ما سره به الله په دغه کور کې څه معامله کوي. نو هلته چې کامیابېږي په نیک عمل په دنیا کې چې څومره نیک عمل په قبر کې سړی سترګې ګرځي. د دنیا تر ټولو راحتو تر ټولو خوشحالیو د مسلمان دپاره د قبر خوشحالي زیاته ده. د قبر تر راحت نه بیا د قیامت ورځې راحت زیات ده. د قیامت ورځې نه بیا د جنت راحت زیات ده. مسلمان د ترقي د راحت په لوري چې څومره نیک عمل سلسله خدای نه خواسته بد عملو ته د دنیا تر ټولو تکلیفو د قبر تکلیف زیات ده. تر قبر نه د قیامت ورځې تکلیف زیات ده چې 50,000 کاله دغه ګرمۍ په تېرېږي تر هغه نه بیا د جهنم تکلیف زیات ده.